رحمان بابا فرمایي وایي که راشه مه کوله چا سره جفا، لږ ژوندون دی ضایع کېږي بې وفا. په دنیا کې هېڅوک نه دی پاتې شوني، واړه تلوني دي که نن دی که سبا. دا یاران چې نن اوتا او ته جلوه کا، په دو ورځې پس به واړه شي فنا. که دیدن د دیو د خوښ وي ورته ګوره، چې فنا شي بیا به کله شي پیدا. د خزان پاڼې چې بیلې شي له خاخه، په حکمت به یې پیوند نه که حکمه. چې په ځمکه ساس کې پرېوځي له اسمانه، بیا له ځمکه خطی نه شي په سما. ګمان مه کړه چې بیا سترګو له درشي، هغه اوښکې چې له سترګو شي جدا. دا په هره ورځ چې خیږي بیل بیل لمر دی، هر چې پرېوځي هغه نه شي خطی بیا. که جنت په زهد نه دی بې له فضله، هر سړی د خپله غاړه کړي ادا. که د نس دپاره 100 محنته وکړي، یو محنت به دې په کار نشي فردا. که تمام جهان په خپله ګېډه وخوري، یاد به نشي په درود او په دعا. که یوه دانه د وږي په لاس ورکړي، همدغه به دې توښه شي د عقبا. که یو څاڅکی اوبه تږي لره ورکړي، د دوزخ او ستا تر منځ به شي دریا. که یو ځل یې سر د خدای دپاره ټیټ کړي، په قیامت به سر بلند شي له هر چا. بازار دا دی که څوک سود او سودا کاندي، په هغه جهان نه سود شته نه سودا. اشنایان که څوک پوهیږي نن وخت دی، چې زاریږي یو اشنا تر بل اشنا. که ژوندون دی خو همدا دی په جهان کې، چې له چا سره تیریږي په خندا. خدای امان راکړه له هسې زندګۍ، چې ته بد وایې له بله بل له تا. زهر ښه دي چې په صلح په صلا وي، نه شکرې په فتنه او په غوغا. نس په خاورو په خس ډک ښه دی بې غمه، نه د غم په خار و خس په ښه حلوا. ړوند بهتر دی چې څه نه ویني په سترګو، نه چې سترګې په پردي حرام کوه. ګونګ بهتر دی چې څه نه اوري په غوږونو، نه چې غوږ کاندي په بد ویل شنوا. د جاهل تر همدمي نه په بهتر وي، که د چا سره همدم وي اژدها. که مشکل دی خو د زړونو رغول دي، سهل کار دی سود و زیان د دې دنیا. سود و زیان د دنیا واړه سهل کار دی، خدای دې نه که څوک په سهل کار رسوا. چې د ورور او د عزیز زړه پرې ازار شي، حاصل مشه هغه خپله مدعا. ګه د نورو رضا بویه، ګه یې خپله، په کار نه ده همیشه خپله رضا. په خواړه چې یوې ښه خواړه چې یوې خوري بل ورته ګوري، خواړه نه دي هغه زهر دی ګویا. چې خادي یو زمان وي غم تر تله، دغه هسې چارې نه کاندي دانا. لکه ځان هسې ویل و ته نظر کړه، لکه ستا د هسې ځان دی د هر چا. او د سړي په خاطر هر څه هر څه ګرځي، هسې نه چې واړه وګڼي روا. دینداران دي خپل دین ته نظر کا، څوک فکرونه د ثواب څوک د خطا. خدای دې نه کاندي خطا د چا له لاسه، څه نسب دی د خطا او د عطا. هسې نه چې سړي واړه سره سم دي، څوک اعلی دی څوک اوسط او څوک ادنا. د هر چا حرمت په خپله اندازه دی، نه چې مومي نفر ځای د امرا. زه رحمان له چا شکوه شکایت نه کړم، نشته بل دوست و دښمن زما بې تا.